سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ 19مه چې د 2025 زیږدیز کال د جولای له 10مې سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د مولوي کبیر او په کابل کې د ایران سفیر لیدنه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیګدیلي سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي. د ناروې کډوالو شورا خبرداري. یا د شورا په خپل راپور کې وایي د ایران څخه له 1 میلیون د زیاتو ستنیدونکو افغانانو له امله د بشري مرستو سیستم له وسې وتلی دی. او په تاجکستان کې افغان کډوالو ته د 15 ورځو مهلت خبرداري ورکړل شوی. اخوا په غزه کې د اسرایلو پوځ تر غرمې پورې لږ تر لږه 55 فلسطینیان وژلي چې پکې هغه ماشومان هم شامل دي چې د غزې په منځني ښار د بیرالفلا کې خوراکي توکو ته انتظار وو. د خبرونو تفصیل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیګدیلي سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ناسته کې بیګدیلي وویل چې د افغان کډوالو شکایتونو ته د رسیدنې په موخه 2 اړخیزې کمیټې کار پیل کړی او تر دې مهاله د افغان راستنیدونکو ګڼې ستونزې هوارې شوې دي. د نوموړي په وینا د ایران لخوا د راستنیدونکو افغانانو پر ویزو جریمه معاف او د وسایلو او توکو پر انتقال یې ګمرکي تعرفې هم لغوه شوې دي. ترڅنګ یې د یوې طرحې له مخې به د اسلامي امارت د سفارت او د ایراني لوري لخوا افغانانو خپلو پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه راز مولوي عبدالکبیر له ایران څخه د افغانانو پر داوطلب ډول راستنېدلو ټینګار وکړ او ویل ایراني چارواکي دې د افغانانو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي. د ناروې کډوالو شورا وایي د ایران څخه له 1 میلیون د زیاتو ستنیدونکو افغانانو له امله د بشري مرستو سیستم له وسې وتلی دی. یا د شورا په خپل راپور کې ویلي چې په ایران کې د اجباري شړلو د پالیسیو پلي کېدو له امله د افغان کډوالو پراخ ستنېدل د افغانستان د بشري مرستو سیستم نور هم له ستونزو سره مخ کړی او نشي کولی موجودې اړتیاوې پوره کړي. د ناروې کډوالو شورا د افغانستان د برخې مشر جاکو پوکاریدي وایي چې ډېری ستنه شوي کسان په ایران کې د اوږدې مودې لپاره اوسېدلي او ځینې یې هلته زیږېدلي دي. دوی له لږو یا هیڅ شتمنیو سره راځي او په وینا یې سرپناه، پاکو اوبو، خوړو، قانوني اسنادو، زده کړې او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. کاریدي ټینګار وکړ که اوسنی بهیر همداسې دوام وکړي نو ښایي د 2025 کال تر پایه له 3 میلیونه زیات کسان افغانستان ته راستنه شي. نوموړي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ولس پر وړاندې باید خپلې سترګې پټې نه کړي او د دوی لاسنیوی وکړي. یونما په افغانستان کې د اسلامي امارت له لوري د رسنیو پر سیاسي خپرونو محدودیت ته اندېښنه څرګنده کړه. یونما د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی د اسلامي امارت له لوري د نوي رسنیز لارښود له امله ژوره اندېښنه لري چې پکې د سیاسي خپرونو پر وړاندې محدودیتونه رسمي شوي دي. یونما زیاتوي چې دا لارښود د خپرونو او ګډونوالو مخکې تصویب ته اړتیا لري چې دا چاره د رسنیو په لا محدودولو، ویرې خپرولو او سانسورولو کې زیاتوالی راولي. یونما داسې مهال اندېښنه څرګنده کړې چې د اسلامي امارت اطلاعات او فرهنګ وزارت د 2025 کال په فبرورۍ میاشت کې د سیاسي خپرونو پر وړاندې سخت محدودیت وضع کړ چې له مخې ټولې رسنۍ مکلفې دي د سیاسي خپرونو موضوعات، میلمانه او نظرونه باید له خپرېدو مخکې د اسلامي امارت له لوري تایید شي. په قزاقستان کې د اسلامي امارت سفارت چارسمبالي مفتي محمد رحمان دغه هیواد لخوا د افغانستان لپاره له ځانګړي استازي یرکن توکوموف سره ولیدل. په قزاقستان کې د اسلامي امارت سفارت په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په دغه لیدنه کې مفتي محمد رحمان د اسلامي امارت د بهرني سیاست، په افغانستان کې د پانګونې فرصتونو، کډوالو وضعیت، وروستیو سیلابونو او کارموندنې په اړه خبرې کړي. خبرپاڼه کې راغلي چې نوموړي د روسیې لخوا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې د هرکلي ترڅنګ له قزاقستان څخه یې ورته هیله څرګنده کړه. دغه راز ښاغلي توکوموف د 2 اړخیزو اړیکو پراخېدو ته ژمنتیا وښوده او په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د امنیتي او تصفیوي چارو د مرکزی کمیسیون نوبتي غونډه کې راستنېدونکو افغان کډوالو ته د اسانتیاو په برابرولو ټینګار وشو. دغه غونډه چې د یاد کمیسیون مرستیال او د کورنیو چارو وزارت اداري معین مولا رحمت الله نجیب په مشرۍ ترسره شوه. د کمیسیون غړو اړوندو امنیتي ادارو ته سپارښتنه وکړه چې راستنېدونکو افغانانو د راتګ پر مهال هر اړخیز امنیت او لازمي اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو هغوی له هر ډول ستونزو او ځنډ پرته خپل وطن ته په خوندي ډول ستانه شي. تاجکستان کې افغان کډوالو ته د 15 ورځو مهلت خبرداری ورکړل شوی. یو شمیر افغان کډوال چې په تاجکستان کې میشتي وي د تاجک چارواکو لخوا ورته شفاهي خبرداری ورکړل شوی چې باید په 15 ورځو کې له دغه هیواده ووځي. رسنیو ته یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شوي لیسرل دي چې قانوني اسناد لري خو امنیتي کسان کور ته ورغلي او ورته یې له هیواده د وتلو امر کړی. په ورته وخت کې د افغان کډوالو یوې کمیټې ته منسوب غږیز پیغام هم خپور شوی چې پکې ویل شوي د تاجکستان ملي امنیت چارواکو له کمیټې غوښتي چې ټول افغان کډوالو ته د وتلو خبر ورکړي. دغه پیغام خبرداری ورکوي چې که افغانان د مهلت جدي وانخلي له سخت چلند سره به مخ شي. د اسلامي امارت د کډوالو چارو وزارت هم پخوا ویلي و چې تاجکستان څو اونۍ وړاندې 48 افغان کډوال له هیواده ایستلي چې ډیری کسانو یې قانوني اسناد لرل. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د معلوماتو له مخې د مهال شاوخوا 10,000 افغان کډوال په تاجکستان کې ژوند کوي چې ډیری یې لا هم درېیمو هیوادونو ته د تلو تمه لري. کورني خبرونه هم دومره و. اوس به زموږ همکار اوسیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. لا شبنم وزیرینه په مننې چې کورني خبرونه وړاندې کړل. اوس هم پام وکړئ څو بهرني خبرونو ته. په خان یونس کې اسرائیلي بمباري 6 ماشومان او ګڼ ملکي وګړي وژلي. اسرائیلو په غزه کې 55 کسان وژلي او د رپا لپاره د تمرکز کمپونو پلان له سختو غبرګونونو سره مخ شوی. د الجزیرې د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ نن یوازې د غزې په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 55 فلسطینیان وژلي چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. دا بریدونه په دیر البلاح کې د هغو ماشومانو پر وړاندې هم شوي چې د خوړو مرستې ته منتظر وو. پرونی شمیرو ښووله چې یوازې په تیرو 4 ساعتونو کې له 100 ډیر فلسطینیان وژل شوي وو چې دا د اسرائیلي بریدونو دوامداره خو نړۍ ناتار ښیي چې په فلسطینیانو یې جوړ کړی دی. د غزې په سویلي ښار خان یونس کې د شپې لخوا د اسرائیلي ځواکونو خو نړۍ بمباري شوې چې 6 ماشومان او یو شمېر نور ملکي وګړي یې وژلي دي. بریدونه د بې ځایه شویو خلکو پر خیمو او کورونو ترسره شوي چې د تلفاتو شمېر یې زیات کړی. یعنې شاهدان وایي برید ناڅاپي و او ډېر کسان د خوب پر مهال تر خاورو لاندې شوي دي. په غزه کې له 100 ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د روغتیایي توکو د کمښت له امله د ژوند له سخت ګواښ سره مخ دي. د غزې 2 ستر روغتونونه الشفا په غزې ښار او ناصر روغتون په خان یونس کې د سون توکو له سخت کمښت سره د روغتیایي سیستم د سقوط له امله له نړیوالې ټولنې د عاجلې مرستې غوښتنه کړې ده. د الشفا روغتون مشر محمد ابو سلیمي وویل تر 100 ډیر نوي زیږیدلي ماشومان او 350 د ګردو ناروغان د وینې او اکسیجن د کمښت له امله د مرګ له جدي ګواښ سره مخ دي. په ناصر روغتون کې چارواکو ویلي چې د دوی پاتې 3000 لیټره ډیزل یوازې 4 ساعته دوام کولی شي او ډاکټران د برق، یخچال او هوا سړولو سیستم پرته جراحي کوي. د غراز ویل کېږي چې د اسرائیلي محاصرې سختې بمبارۍ له کبله د غزې روغتیایي سیستم ړنګ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا یوازې 19 روغتونونه نسبتا فعال پاتې دي او تر اوسه 1500 روغتیاپال وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه 55,515 کسان وژل شوي او له 114,000 ډیر ټپیان شوي دي. په هند کې د پل نړېدو له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د هند د ګجرات ایالت په ماهیساګر سیند د ګامهیرا پل یوه برخه نړېدلې چې له امله یې 10 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. راپورونه وایي چې په پل کې لویه خلا پیدا شوې او ځینې موټر د پل پر غاړې زوړند پاتې دي. د ژغورنې ډلې لا هم د لټون عملیات مخ ته وړي او هڅه کوي نور احتمالي جوبل شوي یا بند پاتې کسان پیدا کړي. د امریکا حکومت د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانچسکا البانیزي باندې بندیزونه لګولي دي. دغه بندیزونه د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو له لوري اعلان شوي او د ټرمپ ادارې تر یو فرمان لاندې عملي شوي دي. د امریکا له لوري د دې بندیزونو لامل دا ښوول شوی چې البانیزي د فلسطین په خاوره کې د اسرائیل د کړنو په اړه خپلې څېړنې او راپورونه خپاره کړي او په نړیواله جزایي محکمه کې د اسرائیلي چارواکو لکه لومړي وزیر نتنیاهو
او د هغه پخوانی دفاع وزیر یواف ګالان د محاکمې غوښتنه کړې. فرانچسکا البانیزي دا بندیزونه د ویرولو مافیایي ډوله هڅې وبللې او وی ویل د هغې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو پام د غزې د غمیزي او د اسرائیل لخوا د نسل وژنې د مخنیوي پر مسؤلیت راواړوي. د بشر حقونو نړیوالو سازمانونو لکه امنسټي انټرنیشنل او د نړیوال سیاست مرکز دا بندیزونه سخت غندلي دي. دوی ویلي چې دا بندیزونه د بیان د ازادۍ او د نړیوالو قوانینو خلاف یو ګواښ دی او دا ښیي چې د امریکا اوسنی دریځ نه یوازې د اسرائیل ملاتړ کوي بلکې د حقیقت وینا کوونکي غلي کول غواړي. شنونکي وایي چې امریکا د اسرائیل د اوږدمهاله ملاتړ په دوام اوس هر هغه غږ بندوي چې د غزې د ظلم وژنو او بشري حقونو خلاف تورونه راپورته کوي. یاد بندیزونه دا پیغام لري چې د اسرائیل جنایتونه جنایت نه بلل کیږي بلکې هر څوک چې دا غږ پورته کړي هغوی ته سزا ورکول کیږي. په داسې حال کې چې فرانچسکا البانیزي یوازې د خپلو مسؤلیتونو تر سیوري لاندې خپل کار کړی، امریکا دا د سیاسي او اقتصادي جګړې اعلان بللی دی چې دا نه یوازې د قانوني اصولو بلکې د انساني وجداني ارزښتونو خلاف عمل دی. دا کار د امریکا اخلاقی دریځ پوښتنې لاندې راولي او نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې د حق ویناوال باید وډار شي، نه دا چې ملاتړ یې وشي. د دې بندیزونو له امله د فرانچسکا البانیزي ټوله شتمني په امریکا کې کنګل شوي او هغې او کورنۍ ته یې د امریکا د سفر اجازه هم نه ورکول کیږي. خو د فلسطین د ملاتړ فعالان وایي دا بندیزونه نشي کولی هغه عدالت غلی کړي چې نړۍ یې غوښتنه کوي. وایي حقیقت به تل څرګندیږي. ټرمپ وایي د سی آی ای او اف بی آی پخواني مشران ښایي سزا وویني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي کیدای شي د سی آی ای پخوانی مشر جان برنن او د اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی سزا وویني ځکه چې هغه دوی دروغجن او فاسد بولي. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې دواړه پخواني چارواکي د اف بی آی لخوا د جنایي تحقیقاتو لاندې راغلل. راپورونه وایي دا پلټنې د 2014 کال د ټاکنو پر مهال د ټرمپ کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو د پخوانیو تحقیقاتو سره تړاو لري. برنن دا تحقیقات سیاسي انګیزه لرونکي بللي خو کومي بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. حماس د 10 اسرائیلو خوشي کولو ته چمتو شوی خو په غزه کې لا د اسرائیلي پوځ لخوا نسل وژنه روانه ده. حماس ویلي چې د اوربند د هڅو په دوام کې د 10 اسرائیلي اسیرانو د خوشي کولو هوکړه کړې خو د اسرائیلو لژبازۍ له امله خبرې په چټکۍ نه دي روانې. دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې اسرائیل په غزه کې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او ولسمشر ټرمپ ویلي چې د اوربند لپاره ښه چانس شته. حماس ویلي خبرې لا هم پر څو مهمو ټکو ولاړې دي لکه د مرستو آزاد بهیر، د اسرائیلي ځواکونو وتل او د دایمي اوربند لپاره باوري ضمانتونه. په ورته وخت کې اسرائیلي پوځ تایید کړي د یوې هوکړې لپاره شرایط برابریږي چې له مخې به 10 ژوندي اسیران او 9 مړي وسپارل شي. خو سره له دې بریدونه دوام لري. یوازې د چهارشنبې په ورځ د خوراک د ویش پر ځای هم 8 تنه ووژل شول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د جګړې له پیله تر اوسه غزه کې په روغتیایي مرکزونو له 600 ډېر بریدونه شوي. دغه راز په غزې ښار د بمونو بریدونه شوي چې ودانۍ یې لړزولي. د شتي کمپ پر برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي چې ډیری یې ماشومان وو. او د پای خبر هم دا چې ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د 5 لویدیځ افریقایي مشرانو سره د سوداګرۍ او پراختیا په اړه خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګابون، ګینی بیساو، لایبیریا، موریتانیا او سینیګال له مشرانو سره د سپینې ماڼۍ په یوه غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، امنیت او اقتصادي پراختیا په اړه خبرې وکړې. ټرمپ دغه هیوادونه د شتمنو طبیعي منابع لرونکي وبلل او وی ویل دوی به د امریکا له تعرفو خوندي وي. د غونډې پر مهال افریقایي مشرانو د پانګوالو د جذبولو غوښتنه وکړه او د دواړو لورو ترمنځ د ګټورې همکارۍ ټینګار یې وکړ. د امریکا د پراختیایي مالی ادارې ویلي د ګابون د بینیو پوټاشکان ته به د پروژې پراختیایي بودیجه هم برابره کړي. تاناسا چې تمه د لوی سرمشریزې ته لار هواره کړي د امریکا لخوا د چین د اغیزو پر وړاندې د هڅو یوه برخه ده. لا اوزایر سفینه په مننه چې تاسو د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. د شپږیزې کرکټ لیګ لسم پړاو د چنګاښ 28مه پیلیږي. د شپږیزې کرکټ لیګ لسم پړاو به د جولای په 19مه نیټه د کابل په کرکټ لوبغالي کې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شي او د اګست میاشتې تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلینو په یوه خبري ناسته کې وویل چې سږني پړاو کې به هره لوبډله اته لوبې کوي، یعنې هره لوبډله به د بل پر وړاندې 2 ځلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي تر څو پیلوبې ته لار پیدا کړي
او ټول ټال به 21 سیالۍ ترسره شي. سرچینه زیاتوي چې په دې لیګ کې به د هرې لوبې په بدل کې هر ملي لوبغاړي ته 15 زره او د کورني کرکټ هر لوبغاړي ته 20 زره افغانۍ ورکول کیږي. یاد لیګ تیر کال هم د امو، بند امیر، بوست، مس عینک او سپین غر لوبډلو ترمنځ ترسره شوی و چې ګڼ شمېر ملي لوبغاړو پکې ګډون کړی و. ګلبدین نایب د ډهلي کاپیټالز لوبډل مشر شو. افغان لوبغاړی ګلبدین نایب د نړیوال ګلوبل لیګ سیالیو لپاره د ډهلي کاپیټالز لوبډلې کپټان ټاکل شوی. دا ټاکنه د افغان کرکټ او افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده ځکه چې نایب به د نړۍ د نوموتو ستورو ترڅنګ پر نوموتو ستورو مشري کوي. د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د فوټسال د اوړي سیالۍ د 10 لوبډلو ترمنځ پیل شوې. په لومړۍ سیالۍ کې غور اف سی لوبډلې د 4-3 ګولونو په توپیر طوفان لوبډله ماته کړه او بریا یې خپله کړه. د کلبونو فوټبال نړیوال جام 4 غوره لوبډلو پړاو په وروستۍ سیالۍ کې ریال مادرید د 4-0 ګولونو په توپیر د پاریس جرمن لوبډلې پر وړاندې ماته وخوړه او له پایلوبې څخه پاتې شوه. د دغو سیالیو په پایلوبه کې پاریس جرمن د چلسي پر وړاندې د روانې میلادي میاشتې پر 14 د امریکا متحده ایالاتو په نیو جرسي ښار کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د ویلو ده چې دغه سیالۍ د 32 لوبډلو په ګډون د روان میلادي کال د جون پر 14 د امریکا متحده ایالاتو په کوربتوب پیل شوي او د جون پر 14 به پای ته ورسیږي. نننۍ خبري خبرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر او یوټیوب زموږ خپرونې خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانې خپرونې د الله پامان.